ویلکم بیک ګران اردوونکو یو واري بیا ستړي مشي په خیر راغی قربان غږوري تاسو د دلیبر ریډیو اف ام 93 400 په پروګرام آهنګ کې زم تاسو ملګری انعام جیو تاسو یې زما نیازبین او خسته مرګری ای ذکروان وای چې جانان لاله وروړو یو ما په مړون کې ساتلی وو د بنگلو خبره کېده قربان او وای چې هغه بنگړي رانه اما چې وینو د بنگلو پسې خفغان نه دی هغه وای چې زړه بیا د بنگلو شور غواړي زړرانه بیا د بنگلو شور غواړي او مان د عمر پور غواړي او د لیونی خیال لیونتوب ته ګوره د لیونی خیال لیونتوب ته ګوره د لیونی پزله کې کور غواړي او وای چې ستا چمته ارمانونه لیونی وړم ستا چمته ارمانونه لیونی وړم او خبره به ترسو د خپل زړګي وړم پلاسو کې مملاوي شول د ډیر مودو داسې او د خپل چمته هسه کشمالي وړم او دا غټي دا واړه دي دا مې خوخ دي دا امې نه دي دا غټي دا واړه دي دا مې خوخ دي دا امې نه دي بس تاله بز ټول ورځ بنگړي وړم نو بالکل به وړي تا ته چا به چې واده کوه خه قربان داسې دا چې راځو د پروګرام طرف ته کال او میسجز به هم په پروګرام کې شاملو خو صابر خان وروجي ناجی ز پروګرام د پر لګه ویډیو کوم نو هغه نو بالکل جناب دا زما د خوګ ملګری چې دی صابر خان کړم د دې چې کوم یوټیوب چینل دی ریډیو دلبر آر جے گروپ په نوم باندې نو دا تاسو سرچ کې هغه سبسکرایب کې قربان زموږ د ویډیوګانې چې دی نو د صابر خان خو سره ډیره خواري کوي هغه بیا په دغه چینل باندې تاسو زړی نوې سمره چې دی هغه تاسو تخکاریږي نو تاسو ټول سره ملاقات هم کول شي د پروګرامونه یو څو حصہ چې دا هغه تاسو اورېدې هم شي خا جناب دا دغه لطیفه په پروګرام کې دا کومه مرګري فرمایش کړی چې نامجی په پروګرام کې لطیفه هم کوي نو لطیفه خو ډیره دي خو چې ځین کې کوم لطیفه راشي هغه به پزله باندې یو خبره ماخله ټیک ده کنه وای چې یو سړی و نو داغه خسر به هر وخت جنگ وکنه نو یو ځل وی دغه خزه چې و نو غمله شوله خلک راغل دغه د سره ناستي تعزیت د پاره او د زرخوي د پاره د سره ناستي او ټول د خلک خفدي کول او وی دی اړو جاړي نه وی در اړو جړانه ور دی هغه ملګری وته وی چې لکه اسی غزان لسترګو لګوخ کرا ولا کنه لک جړه خو جړغو وتی چې یاره بالکل نه راځي جړه کنه هغه وتی سوکو هغه وتی ذاته یو طریقه خیمه ویسه طریقه ویته دا سوچو کنه چې هغه بیا جمع دی شوی د واپس کور ته راځي بس وی چې دی هغه په جړا شوی 2 کالو شو چوزه پورې جاړي ټیک ده قربان نه د شانتي هم ده خو جناب ما تاسو په پروګرام کې دا ویلې چې دا براته وای کنه صبر راته وای قربانم دا براته وای کنه چې کم داسې یو سیز دي لکه چې هغه ژوندۍ وي نو خلک خخی او چې کله مل شي نو بیا روباسي د زمکنه ټیک ده قربان نو داسې کم یو سیز دی تاسو په خیر باندې داسې سیز کې دي شي د دې جواب راته هم راکوي او ور سره کوم د پروګرام حواله سره زما موجوده لکه فارغ ټایم کې تاسو څه کوي د هر چا د خپل خوخي دغه وی کارونه وی کنه څوک ټول رسخوب کوي څوک ناسي ټول از موبایل ته نت ته ناسي چیټ ته ناسي څوک بس پیکیج کړي یو بل سره خبرې کوي ټیک ده کنه قربان دا ډیر کارونه دي د فارغ وخت لپاره تاسو په خیال باندې د فارغ وخت ټول نه بهترین مصرف چې دی کنه کم کی دي شي یا تاسو خپل خبره وکړئ چې تاسو فارغ یې نو هغه څه کوي تاسو ټیک ده قربان د دې لپاره بالکل تاسو کال کولی شئ په 091 65 15 093 باندې الله خوشحال